أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن په دوکۍ ښار کې د ملت فعاله ګوندو په ګډه د احتجاجي جلسه مظاهره په هغه کې ناست په مظاهرې کې ناست موږ سره د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ صوبایي ډیپټي سیکرټري رزاق بړیچی صوبایي ډیپټي سیکرټري سلام ناصر او موږ ضلعي سیکرټري وزیر ناصر او د هغه ایگزیکټیو او د عوامي نېشنل پارټۍ عزت ناصر او ولیداد میانای صوبایي پریس سیکرټري او د انډیم مزمل شاه او آیات ناصر او دغسې د پی ټي ایم سرور جان تاسو د ټولو په اجازه مجلس وسو یا ډېر ښه مجلسونه وسو دا کم صدارتي وینا چې وي هغه داسې وینا وي چې هغه خو نو په ګردو مجلسو باندې مجلس سوی وي خو بهرحال بیا به موږ راټولوو دا مجلس به ډېر سره د کوو نه خلک هم ډېر وخت تر شو دا کوم موږ ملت فعاله کوم چې په صوبایي سیکرټریټ پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ کې کوم میټینګ وسو دا هغه په حوالې چې موږ کوم پرېکړې وکړې دا د علي وزیر په حوالې باندې چې کوم بې ګناه بې څه دا نن اسلام آباد یې په وکتای پنجاب یې په وکتای بلوچستان له راوستی اوس سکر له ورسوی دا هغه علي وزیر دی چې د ده له کوره 19 جنازې مخکې وتلي دي دا نه ستړی کېدونکی انسان دوی دا غواړي چې دا زیر کړي مګر دا قطعا پاسبلیټي نه لري چې دا انسان دوی زیر کړي او بل ناجایزه څه دوی کړي ده دلته د نصیر کوکي خیل چې کوم موږ د پښتانه جرګه وسوله په خیبر کې د هغه ځای ورکړی و د هغه دغه یې ورکړی و نن دا ریاست چې په 80 کاله په عمر کې پر دا سړي باندې دا اف آی آر کاټي د چرس شو ډېره د شرم خبره ده او نن سمات لاله چې کوم د دې منتظمینو کو او نن اکیار پښتون چې د پی ټي ایم بیا دغسې را روان موږ معصوم بچای چې دا څلورمه میاشت له ننه شروع شوله مصور خان کاکړ دا موږ چې څونه احتجاج په کوټ کې ورته وکړی په بله مو وکړی او دوی په څونې بې شرمۍ باندې رالو په موږ دا دغه واخیسته ګرنټي چې په 10 ورځې کې به موږ دا سړی تاسو ته په لاس درکړو دا هلک دا وزیر اعلی وکړه مګر دا بې شرمه چې له هغه ورځه تللی دی بیا تر ننه پورې پوښتنه لا پر دا هلک باندې نه ده کړې چې څه سوي دي که نه دي سوي او دا ګرد دا ریاست په دا هر شي باندې خبر دی نن را روان ستا په امن امان په حوالې باندې په ملکي ساله ستا کومې اسمبلۍ کښې ناستې ده په 47 والا د دوی څه کردار دی ستا 21 جنازې څوک مرغان داسې په ظلم نه وي لکه ستا په دوکۍ کې چې په سر په ګولۍ باندې ووهل دا خلک رالو دا خلکو مزاحمت تک د دوی خلکو مزاحمت یې لا نه وکړ او اخر داسې لکه دغه یې پر کېښول چې دوی ته به 15 لکه روپۍ کورنۍ ته ورکوي ډېره د شرم خبره ده نه په اسمبلۍ کې پر دوی باندې یو مجلس شوی دی نه دلته په اف سی په کلي کې چا پر دوی باندې مجلس کولی شوی دا ګرد دغه راغلي ول دا د 47 والا که تور تومان خیل و که نور محمد دومړ و که مسعود لونای و دا درې سره دلته ناست و په دوی کې د یو کرنل مخه دا جرأت نه و چې دا څه له وسوه نن موږ افرین ورکو د کلاسي پلا خلکو ته د کلاسي پلا خلکو ته موږ واقعه وسه چې موږ یو سټوډنټ ډاکټر ته راغلی څلور کسان چې یو سټوډنټ په هغې کې زموږ شهید شو ډاکټر یې اغوا کړی دا خلک په غرو وختل دا ګرد قوم پسې وختای او په هغه غرو کې دا ګرد هلته مړه کړه که نن غواړي دوکۍ زه قومونه نه یادوم چې څه قومونه دي داسې غیرت به کوله چې پر کوم ځای واقع کېدله ګډ قوم به وراوځي که ناصر دی که ترین دی که لونی دی که اسرانی دی که شابوزای دی که بل خیل دی که لوانو ما دیر سوي دي چې هر سړی دا به پسې راخېږي په والله که شپه هم ځینې تاره کوي یوه شپه هم په خدای که ځینې تاره کوي او دوی دا صلاح درته کړې
چې دا خلک دا پښتانه پر بل چا دوی نشي کولای، پر بل چا دوی سر نشي کولای پیدا کړي، دغه موږ پښتانه پیدا کړي. نن ته روانې اوس څه کیسې روانې دي ستا د ایجوکیشن په حوالې باندې، ستا پر بچانو باندې ایجوکیشن په پیسو سو، او دلته زه د ماښام ډوډۍ نه لرم. زما نن هسپتالونه دي، یو ډسپلین ګولۍ مې پکې ملاوې ده. نن د 45 والا ناست دي ستا پر هسپتالو باندې چې دا پرایوټایز کیا. آخر موږ به څه کوو؟ هسپتال پرایوټایز شو، ایجوکیشن پرایوټایز شو، بل پرایوټایز شو، وسایل دې واخیستل. نن یو دغه راغلی دی، دا سکرټري راغلی دی انبیار، نیم توبه چکزي ورته علاج کړی، نیم توبه کاکړي ورته علاج کړی. اخر دا به موږ پر کومه ځو؟ وایي هغه ملګري دلته خبره وکړه چې FCR دا وایي چې دا دغه په JS کې نه دی ملاو شوی. نو دا تا پلان له ملاو شوی دی چې ما په JS کې نه دی ملاو شوی. ستا خو نن 80 کاله سوي دي، زه 15 کاله پر دې دوکۍ باندې آباد یم. دا د چا جایز شرم نه لري، د شرم خبره پکې نشته. نن راغلی دی وروره ښځې اغوا کوي د بلوچستان. تاسو ولیدل چې په خوزدار کې ښځه اغوا کړه؟ تا هغه خو دا غیرت وکړه چې دوې ورځې په روډو کښېنستو، ښځه یې وراویستله، مګر هغه اغواکاره ده ګورمنټ نه کو ګرفتاره. اخر به ځې پر دا کورو درته راځي، پر دا دغه درته راځي. نن که ته راسې چمن پر پرلت باندې وګوره، یو چمن نه دی، دا نمونه شل دروازې دي باغه په ډیورلینډ باندې. پر دې باندې دغه راغلي وه، کمیټۍ راغلې وه د نواز شریف په ټیم کې، او دا دغه ریپورټ یې ورکړی مشاهد حسین نومېدایه چې پر دا باډر باندې به ما سوای یو چرس منشیات چې کوم دي، بل اصله نور ګڼ شیان چې دي هغه فري دي کڅې راځي، او دا خلک یو تن وړي لا خوا به یو ټین د خرماو راوړي. نن دغه ګورمنټ پر هغه دا ستا باندې دا روزګار بند کړی دی، ستا باندې دا کاروبار بند کړی دی. په دنیا کې هغه قومونه نه په بدۍ دا ختم کاږي، نه په مړو ختم کاږي، نه په سب ختم کاږي، صرف او صرف دغه وسایل ور ختم کا، دا قوم ختم شي. د دوی اوس دا فارموله ده، ستا وسایل در ختم کړي. ستا چې وسایل در ختم کړو، ستا به بچای بې ایجوکیشن وي، ستا به تربور بې علاج وي، ستا به بل بې علاج وي. دا یې به وروره خپلې مزې راته کوي. دا مزې یې ولکه راسه ولیدلې چې دا مزې ته غواړې، او یو وخت به داسې وخت راځي چې نن ستا په مستون کې ریټ ختم دی، په مستون کې FC دونه نشته لکه ایزه هغه د مسجد روډ پای. ته نن دغون سفر په مستون کې نشې کولی. او دا پښتانه خدای دې هغه ورځ به راسي په والله کې راسه، یو پټ په دا پښتانه په دغه کې ولاړې. نو موږ دا ورته کوو، دا ریاست ته وایو، دا جابر دغه له وایو چې وروره موږ بې ګناه دي، که موږ سړي ګرفتاره دي، که موږ سړی مې اغوا کړی دی، که مې نور ظلم داسې کړي. وروره پر دا شیانو له موږ څه کښېنئ، دا شیان رایله کوئ. که نه وي دی به سره فساد شو، بیا به نه ته یې نه به دې د مور پاکستان وي. زنده